علیہ السلام فرمایي یو توره ښځه مې ولیده یو بلا شیشکه ببر سرې د مدینې نه روانه شوه. صحابه تپوس کې حضرت تعبیر یې څه دی؟ وی دا وبا د مدینې الله جحفې ته نقل کړه. وبا عرض د شکل د تورې ښځې کې ببر سرې کې ولید یا پی وسکل زیاتي مې حضرت عمر له ورکړل. نو پی دا مثال د علم دی، علم عرض دی، هلته شکل د پیو دی. یا قرآن شریف کې الله فرمایي د یوسف علیہ السلام په واقع کې انی ارا 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. نو هغې کې د قحط خو یو عرض دی او د هغې نه الله تعبیر کوي په وچو وږو په ټپو غواګانو، او د فراخ سالي یو عرض دی او د هغې نه تعبیر کوي په سربو غواګانو په شنه وږو. نو د دې ټولو اعمالو هلته اجساد دي، وجودونه دی به تله کې کیري الله بیا ورتلي. خو امام بخاري ښکلی جواب کړی دی، هغه وایي دا بعضې څیزونه دا دي چې هغه زمونږ د ایمان بالغیب سره تعلق لري. ما غاب عن العقل بداحت العقل والحواس. نو کومو څیزونه چې زمونږ د عقل لاندې راځي خو موږ منو، شرعان هم منو او اعتماد په شارع هم کوو او په عقل هم کوو. خو بعضې څیزونه زمونږ د عقل نه ماورا دي، دی باندې به زمونږ ایمان واجبي. ولې چې زمونږ پوره پته ولګي چې موږ د عقل بچي یو او که موږ د شارع په قول اعتماد کوو. نو ګور یاد وساتئ د معتزلهو د ګمراهۍ بنیاد په 3 خبرو دی. ګورئ زه راته هغه جلکې ویم، جلکې چې وخت دغه شي په 3 خبرو دی. یو هغوی تحسین الظن بالعقل کوي چې کومه خبره د هغې عقل مني هغه اخلي مني، او چې د عقل نه بار هغه نه مني. دویم اتباع الهوا کوي، او دریم هغې جهالت د شرع د اصولو نه جاهل دي او غلط تعویلات کوي منګړت. دا یاد وساتئ د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی. د عقل پیدا کوونکي خالق الله، د شریعت خالق مواضع الله دی. نو د خدای په کارونو کې تضاد نشي راتلی. دا خو موږ نه کله نسیان راځي، غلطي راځي، غفلت راځي، زموږ نه غلطي راتلی شي، خدای نه غلطي کم دی راځي. خو بعضې هېڅ زموږ عقل نه رسي. دا مخامخ نور چې دا موږ ته کم ښکار یا د نن د موسم ته وګورئ څومره لویه ورځ خدای پاک راوسته. مخامخ نور چې موږ ته ښکاري څومره دی؟ دا ساینسدانان وایي د ځمکې نه 9 کروړه او 10 لکه میله لرې دی. دا د خدای قدرت ګوره. او دا څومره غټ څومره دی؟ ساینسدانان وایي دا د ځمکې نه 14 لکه چنده غټ دی. 13 لک ګونه غټ نور موږ ته یو ډبل ډوډۍ ښکاري، یو ښکاري ښکاري. او دا قطبي ستوري چې مخامخ موږ ته ښکاري دا به څونی د سنډا د سترګې عمره دی. لیکن ستا ساینسدانان وایي د نور نه 50 زره چنده غټ دی. اوس بعضې څیزونه هغې ته زموږ عقل کم ځای رسي. قرآن شریف کې ځای په ځای د هغې مثال راځي وان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونها من بین فرس ودم لبنا خالصا سایغا للشاربین. د غوا یو ګیا خوري، هلته تې سوټه جوړېږي، هلته تې وینه جوړېږي، هلته تې غوښه جوړېږي، په یو ګېډه کې ټول پراته دي، او هلته تې پی جوړېږي. نه پیو کې د سوټې رنګ شته او نه پکې د وینې رنګ شته. د خدای هغه کارونه یې زمارونو چې هغې ته زمونږ عقل ونرسي بعضې وخت کې. زمونږ عقل کوتا دی. نو موږ به هلته عقل نه جنګو چې الله او رسول سویه به موږ منو. معتزله عقل تباه کړی دی، بس عقل مې مني منم او عقل نه مني نه منم. عقل څه ته وایي؟ عقل سره چې شریعت وي یو ګوره دنیا کې یو ظاهري رڼا ده، یو باطني رڼا ده. ظاهري رڼا دا د بجلی دی او نور دی، او زمونږ چې کوم هغه خپله داخلي رڼا د سترګې دي. که د یو سړي سترګې مې او رڼا مې بار خارجي، داخلي او خارجي یو ځای شی د نظر به لګي. او که د یو سړي سترګې شته خو توره تیاره ده نو بیا رد نظر نه لګي. یا بار رڼا شته خو رد نظر ړوند دی نو بیا هم درته څه نه ښکاري. نو چې دواړه یو ځای شي داخلي او خارجي نو هله به رد نظر ولګي. دقه رنګې زمونږ یو روح دی، هغه هم یو داخلي رڼا ده او یو هغې دپاره خارجي رڼا پکار ده چې هغې ته شریعت وایي چې دواړه یو ځای چې زمونږ د عقل سترګې به ولګي، نظر به مو لګي. او چې یوازې عقل وي داخلي او د شریعت رڼا ورسره ني، داسې مثال دی لکه سترګې شته او بار رڼا نشته، څه فایده شوه؟ نو دا کمعقل خلک دي چې کوم خلک اوس هم د عقل په اتباع کې لګیا دي. نو هغه لال بربند شو، بربند امریکې ته وګوره او وروسته وګوره برطانیې ته خلک د هغې صفتونه کوي. قسم دې زما مخکې چې څوک د برطانیې او د امریکې د تهذیب نوم واخلي ما له الټی راځي. دویم دا څه ګنده تهذیب دی د برطانیې. د سړي په مخ کې د هغه ښځه بار هلک سره ځي، دی به ورته ګوري ګنټې به والي شي په کور کې، سړی به وله روځي او سړی بار به موټر ولاړي، څه ته ولاړې نوم به والي پلانکی ته اواز کا. ښځه به ورته یاده کړي، مور به یاده کړي، خور به ورته یاده کړي، لور به ورته یاده کړي. دی ورته دا نشي ویلی چې زما ښځې لور سره یې څه کار دی. دونه تپوس ته کوي ته څوک یې؟ زما فلانکي نوم دی او دا جینۍ چې تی غواړې دا دې څه ده؟ دا زما ګرل فرینډ دی، جینۍ دوسته مې ده.
الګ دوست بوای فرند او ګرل فرند یو بل سره یو ځای شپې کوي پوټلو کې او یو بل سره چکرې لګي او یو بل سره قسم دې ما مخکې ورځ کې په اخبار کې وکتل یو ښځې یو سړي سره په امریکا کې واده کړی دی او بچی د واده نه مخکې پیدا شوی دی د نکاح نه مخکې بچی پیدا شوی دی دا تهذیب خوښ دی زمونږ په دا تهذیب لاړې توکو مونږ له چې اسلام کوم تهذیب را کړی دی دا د عقل بچی عقل پسې روان دي و انسان په خپلو خواهشاتو کې آزاد دی انسان چې د په خواهش کې آزاد کو نو د ښځې نه پیشو جوړه شوه چې کم پیش پې منډه وی به پې د ښځې نه غوا جوړه شوه د ښځې نه د حیوان د ځنګل سخوندره جوړه شوه او شریعت وی چې ښځه د ځنګل سخوندره خو نه ده ښځه خو پیشو نه ده او نه ښځه سپی ده ښځه د کور سرداره ده اوس عقل پسې زه نه ځم چې خواهشاتو کې ازادي ولا ورکا او چې سیخ وغی ورشه په امریکا کې وګوره یو سړی یو جنې سره سپی او بوته هغه سپی بازار چې ډاکټر لا چا یې تپوس کوي دا څه شی دی وی دا مې میړه دی خاوند مې دی هسبند سپو سره نکاح کړی ده د برطانیې موجوده قانون ته وګوره چې شریعت ورسره نشته هلک هلک سره واده کوي یو خواهی ایڈز بیماری پیدا کیږي بل خو هلک هلک سره واده کوي یادو ساتئ زما ورونو د شریعت رڼا چې وي د انسان کې انسانیت بی او چې د شریعت رڼا پکې نه انسان به انسان نه حیوان به حیوان دغه قرآن او حدیث د انسان نه انسان جوړوي زمونږ الحمدلله 100% ښځې خپلې دي الله فضل په ټول امریکا یورپ برطانیه ټولو ګوره د واده په وخت کې انټچ پاکه ښځه نشي پیدا کولی زمونږ د واده په وخت کې 100% ښځې پاکې دي او الحمدلله هلته د سړي په مخ کې د هغه خور هلک په لاس واچي دا مې ګرل فرینډ دی او بوزي او دلته زه ته خپل دکان لځه او خپل درس لځه او خپلې زمیندارۍ لځه 100% میړه جمع چې زما عزت په کور کې محفوظه دی دا د چا برکت دی دا د شریعت برکت دی عقل څه شی دی وی دا زما عقل یو ځای ته تلم نو هلته کې مې بیان ما ته چا وی دلته یو ډاکټر دی دهري مزاج دی وی هغه ډاکټر وی چې خلک مال راشي او زه ول علاج شروع کړم نو چې کله جوړ شي نو بیا وایي چې خدای جوړ کړم هلکه علاج د لماو که چې خدای جوړولې جومات ته ولې نتلې ماله ولې راتلې دا باطل خبرې کوي مې ډاکټر صاحب زما دا تقریر اوري که نه یو جومات سره خوا کې کلینیک دی مې دا خوله لګه ور مخامخ کې مې ډاکټر صاحب تا نه دا تپوس کوم چې ته دا ما جوړ که خدای نه دی جوړ کړی نو تا له دا سترګې چا درکړې دي په کم لاس باندې چې ته د مریض نبض ګورې دا لاس چا درکړی دی او کم عقل باندې چې ته د مریض مرض معلومې دا عقل چا دله درکړی دی او دا چې کم دارو ورکې دی دارو د اجزا چا پیدا کړي دي دا خدای پیدا کړي دی هر څه تا له صرف دومره پوهه درکړه چې ته پې مرض معلوم کې او د مرض مطابق چې کم علاج دی هغه پې ته معلوم کې بس او چې دا کومه ګولۍ تا ورکړه وله او خېټې ته لاړه دا ګولۍ خو په بله اجزاو تقسیمیږي تاسو ګورئ په دې ګولۍ لیکلي دي ویټامین ا ده پکې سی ده پکې کیلشیم ده پکې کاپر ده پکې فلانکې 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 دا تاو پسې درمپایه کوزه کړې ده چې هلته تقسیمې دا په معده کې او په خېټه کې څوک تقسیموي وایه الله تقسیموي او دا په وینه کې ګډه شي او د مرض ځای ته څوک رسوي او دا فضلات ته څوک وباسي دا ته الله وباسي نو د مانو دا معتزله د عقل بچی دي د عقل پسې روان دي او دې زمانه کې هم داسې طوایف شته خلک چې هغوی د شریعت په مقابله کې خلک د عقل په توره ګمراه کوي یو ډله ده عیسی علیه السلام نه منکر دي چې دی بره په اسمان کې دی وی عیسی علیه السلام په اسمان کې نشته هلکه تپوس یې وکړه وی تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی بلکل قرآن کې وایي الله بل رفعه الله ویلی اسمان کې دی او نبي احادیثو کې ثابت ده نو وایي هلکه چې دی په اسمان کې دی نو په اسمان کې خو نه د ورکوټې او داسې انتظام شته او نه د لوی او داسې انتظام شته نو دی په اسمان کې دا متیازې کوم ځای کوي دا لوی او دسماتې کوم ځای کوي ما وی تا د مور ګېټه کې څونه وخت تېر کړی دی وی نهه میاشتې نو مې تا ته خو هلته نشونما کېده خوراک در رسېده که نه نشونما دې کېدل او خوراک در رسېده الله قرآن شریف کې فرمایي وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا قسم دې د نطفې نه واله تر بوډاوالي پورې الله دې کې د انسان یو نقشه جوړه کړې ده د مور ګېډه کې نطفه او بیا علقه او بیا مضغه او په کومه طریقه بار راوت نو تا ته خو نشونما د مور په ګېډه کې کېده په یو پایپ وینه روانه ده ماشوم ته هغه وینه کې په سوونو اجزا روان دي په سوونو نه ما سوونه ووې میلیون نه بیلیون اجزا روان دي
څه غوښې لذي غوښه ته جوړېږي، څه نه سرمن جوړېږي، څه نه ګرده جوړېږي، څه نه هډوکي جوړېږي، څه نه سترګه جوړېږي. په سترګه کې د دنیا اجزا دي، یو جز د خپل شی روان دلته باقاعده کېږي. دا د خدای نظام دی. وی د اتفاقیاتو کې ارسه کېږي. د اتفاقیې بچیا د اندام مخصوصه د په خوله کې اتفاقي نه پیدا کېده. د څنګه اتفاقي وی؟ دا خپې د چتم په اوږو کې پیدا نه شوې، او دا سترګې د چتم په دا مقعد کې پیدا نه شوې. دا څنګه اتفاقي دي؟ او دا غوږونه د چتم په دا خېټه کې پیدا نه شو، او د ښځې دا اندامونه دا ګډ وډ ولې پیدا نه شو، او دا سر د چتم په دا خپو کې پیدا نه شو، او دا مخصوص اندام چتم په خېټه کې پیدا نه شو. دا اتفاقیات نه دي، دا د الله نظام چلیږي. حدیثو کې ثابت دی. الله فرشتے پہ مقرر کری دی. یو سیکنڈ کی فرشتہ اللہ تعالی وی رب یا رب نطفہ، یا رب علقہ، یا رب مدغہ. بیا تپوس کئی ما جلہو، رزق سدے، اجل سدے، اسعید ام شقی. پٹی پٹی خبر اللہ تا معلوم دا خو فرشتم پل ڈیوٹے کے لگ گیا دا پلکاو بلیون اجزاء پا یو وینا کی روان دی. او دا انسان وجود ته جوړیږي. نو مې ته نه هم یا چې د مور په ګېډه کې وې خوراک خو در رسېده که نه یو نشونما دې کېدله وي یو، نو مې غول دې کم ځای کول، ما ته هغه کموډ وښایه چې تا پې سوټه کوله، ما ته هغه حمام وښایه د مور په ګېډه کې چې تا پکې لوی اودس ماتې کو شابه، ما ته هغه ځای وښایه چې ستا په د مور په ګېډه کې پکې خراش کې تو کو شابه وایه راته اوس. وی خدای والا انتظام کړیو کنه. نه د خبیث بچی تعالی دلته خدای انتظام کولی شي، عیسی علیه السلام له په اسمان کې نشي کولی. اصل جواب مسلمان لدا دی. اصل جواب څه شی دی؟ امام رازی ته چې هغه زمیدار ورکړی و، امام رازی ورته وی خدای شته؟ وی دلیل ښایه. زمیدار ورته وی دلیل غواړي؟ وی ملا صاحب ودرېږه دلیل درته ښیم. غوا نه وتلله او د غوا نو هغه چوکۍ راواغېشته، هغه سیخ چې پکې. امام رازی ته غر والوی دا څه کوې؟ وی د خدای د وجود دلیل درته ښیم که نه. ما ته دې وخت کې خدای وایي چې دا ملا راګیر کوه یو څو یې ووایه مضبوط. هغه وی زه منم خدای، خو تا نه مې ته دلیل غوښته، ته به وایي جنت ته دی. او حضرت ابوبکر صدیق نه ابو جهل تپوس کوي، وی راشه که نه ملګری خو دې وایي چې زه په شپه کې په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی. دا دی ورته نه ویلې چې اسمانونو له تللی دی، او ابوبکر دا خبر هم نه دی. حضرت ابوبکر صدیق څه وي؟ ګوره عقل نه خبره لرې وه چې لږ ساعت کې څنګه بیت المقدس ته ځي. حضرت ابوبکر ورته وایي مړه دا خو وړه خبره ده جبلي، دا خو پټینۍ خبره. بیت المقدس که وایي چې په دې لږ ساعت کې زه اسمان ته تلیم بیا منم. ولې؟ ځکه وجدته صادقا، ما رښتونکې مونته دی. نو وجدنا الله صادقا ووجدنا الرسول صادقا، چې هغې وایي ودرشته موږ منو. موږ معتزلي څه کوو؟ عقل بچي دي لګیا دي. وی صاحبه وی پل سویرات، دا پل ورته موږ وایو سویرات لارې ته وایي. وی په دې باندې به دا خلک څنګه ورځي؟ وایي دا وی د تورې نه تیره او د ویښته نه نرې دی. دا خو تعظیم د شرع قاید مولا جواب کړی دی ټول. په دې به څنګه تېرېږي؟ بوډۍ جړل که نه. نو لور ورته وایي، نو صاحب ورته وایي ادې ولې جاړې؟ وی ملا صاحب تقریر کوو بېګا پرون، او وی چې د پولیس ورات ته او د تورې نه تیره او د ویښته نه نرې دی. نو په دې به خلک سیک زما خو کونډۍ خوږېږي، په دې غټه لار نشم دی. نو صاحب ورته وایي څه چغې دې جوړې کړې دي، شور دې جوړ کړی دی چې د خپل کونډۍ خوږېږي. مه دلته دی د مور کور دی څه دې غاړه کښېنه که نه. ما وی قرآن کې الله وایي منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. ورود دی، ورود ورتللو ته وایي د پورې وتل نه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. ملک معنی اختیار دی، اختیار د الله دی. دا موږ د علاقه کې یو ساده غوندې یو ښه شان ملا دی، ساده به ورته نه ویم خو داسې جټ غوندې دی او داسې ټوقي خبرې کوي. یو ملا به ورته وایي چای پسکله چای، چرګ یې وله ښه مزېدار سور کړی دا پنډور چرګ په ارامۍ دی وله سور کړی چای پې وسکله. نامقتدي ورته وایي استاد جي چای دې وسکله؟ بیا چرګ وخوره که نه. خیره چرګ یې پې وخوړه. ورته وایي تا جمعې پر تقریر کوو چې یو پل دی او سویرات ورته وایي او د ویښته نه نرۍ او تورې نه تیره دی. نو ما دله چای وکړه پټ مې راوغوښتې چې ته خو به پې پوري وځې څه دم د سره شته. نو ما ته څه دم وښایه چې دا په هلته پکې که ته رانه ګډ وډ شي چې پې پوري وځم. په عقل خو پورې وتل ډېر ګران دي. نو تا ته خو مولیانو ته خو بس رو ګودر معلوم وي، هغه رو ګودر ما ته وښایه که نه. او ورته وایي ملا صاحب وایي چې دا نن دې کم کار کړی دی، وایي دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته. خبره دا ده
چې چا سره د الله طاقت وي کنه نو موټروي څه کې د سترګو پرب کې به پوری وځي سترګو پرب کې به پوری وځي موږ د حافظ عبدالسلام صاحب او دا ناتخوانان ناتونه وي زوبه پې کنه ان شاء الله چې د الله طاقت د سره او دلته عقل به پریږدو د عقل بچیا دا لږ ساعت کې دلته زه ټوخ نارې کم او پورې غاړه ته زما آواز رسېږي او چې هلته په توربېله کې معمولي غوندې د بجلی او ټک نارې شي دلته را رسېږي په نري تار اوس خو موبایل کې بهتره اوازونه او دا میسیجونه ځي راځي الله انسان له دا طاقت ورکړو نو د مارونو دا د عقل بچي دي زمونږ عقیده څه ده یو دا چې د عقل او د شریعت په منځ کې ټکراو نشته دویمه څه ده بعضې څیزونو ته زمونږ عقل نه رسي هغې ته مغیبات و ایمان بالغیب به مونږ په هغې باندې لرو هغې کې به مونږ په شارع اعتماد کوو دا نه چې کوم عقل مني منم بیا خو ستا په شارع اعتماد ختم شو مونږ په شارع اعتماد کوو بهر کې امام بخاري رحمت الله علیه لږ به دا خبره اوس واپس کم خدای موسم ښه کړ الحمدلله نو وندع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم وقولهم نو دې کې پیریانم طبعا داخل دي اعمال بني آدمو کې په نصوصو کې عموما ذکر د بني آدم کېږي او جناتو سره طبعا مرادي نو د جناتو د اعمال وزن بم کېږي بنا بر قول راجحه او قبل خبره خو مې د تاسو په شپېلي کې واړوله چې بعضې کسان ته مستثنا دي او څوک مستثنا نه دي نو انبیا او معصومین دا مستثنا شو یا هغه کسان چې جنت ته به بیسابه بی کتابه ځي دا مستثنا شو او کافرانو به وزن بکېږي اعمال بیا د فعل منځ کې علما فرق کوي عمل او فعل خو دلته به ته مونږه هغه اعمال اختیاریه چې انسان په مکلف دی هغه ته مراد کوو قال مجاهد القسط معلوم شي نو دې کې قسط راغی د دې مناسب لفظ په قرآن شریف کې بل دی راغلی دی وزنوا بسورة بني إسرائيل كده غالبا وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا نو دي قلت دا قسطاس مانا در تمالومي نو دي پا مجاهد حواله ورکی امام التفسیر دے او دا امام بخاری پہ لوی اعتماد دے وی مجاهد وی چه قسطاس عدل توی بالرومیت پا رومی جبچ اس تا سوال که عدل تا چه قرآن خو عربی دے دا رومی پا کده کم زینا رانه انا انزلناه قرآنا عربيا نو دے که رومی سنگراب نو علکه جوابون حساد ما دي علماء وي یو لوی کلام تقریر یو لوی قرآن دا که یو ټکی دوه پکې د عجمي راشي نو د دې عربیت ته څه نقصان نه رسي یو جواب دی نو یا څوک وایي دا معرب دی الفلام په داخل شو القسطاس د خواصو د عربیت یو ټکی داخل شو معرب شو او څوک وایي دا توافق اللغات نه دی دا خبره راجحه معلومیږي قسطاس په عربی کې موی په رومي کې ورته وایي لکه تنور پارسی پښتو عربي کې په ټولو کې اردو کې تنور ورته وایي دا چې قسطاس یو خبره ما تاسو ته په کتاب التفسیر کې کړې وه چې امام بخاري رحمت الله علیه د کتاب التفسیر بنا د ابو عبیده په تفسیر ده او د ابو عبیده په تفسیر کې بعض اقوال داسې چې هغه کمزورې دي نو دا د امام بخاري خپله رایه ده چې قسطاس رومي لفظ دی نور علماو دا خبره رد کړې ده ويقال القسط مصدر المقصد قسط مصدر د مقصد دی لکه قسط مصدر د ثلاثي مجرد دی او مقصد خو فاعل د ثلاثي مزید فی دی نو علامه کرمانی لیکلی دی د باندې حواله په دې نقطه کې بین السطرین شته چې دا اصل ماخذ ذکر کړی دی بحسب الزوائد وتوي د مقصد مصدر اقصاد ته اقصاد بیا ماخذ قسط دی یا مصدر المصدر وتوي لیکيږي او مقصد عادل توي واما القاصد وهو الجائر دي اشارت کوي چې ګورې دلته کې دا د مزید نواله ال په معنا د انصاف دی او که د مجرد نشي نو په معنا د ظلم دی او د دواړو مثال قرآن شریف کې شته اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا او ان الله يحب المقسطين یا د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته چې الله به د قیامت پر ورځ باندې حکما مقسطا انصاف والا فیصله کون کې بی نو د امام بخاری رای دا شو چې مزیدونه مستعمل کې نو په معنا د انصاف او که مجردونه چې نو په معنا د ظلم خو نور علما دا خبره رد کوي هغوی وینا وایي که دا د مزید او که د مجردونې فرق په مصدر دی که مصدر قصي بفتح القاف نو ظلم ته وایي او که مصدر قصي بکسر الکاف قاف نو بیا انصاف ته وایي برابره خبره که مصدر که باب د مزیدونه او که د مجردونه وبه قال حدثنا احمد بن اشكابه حديث امام بخاري رحمه الله عليه پدریو زینو کې راوړل کتاب الايمان والنذور کې کتاب الدعوات کې او دلته راوړل او صرف دا لومبي راوي ولدي بدلی ذکر رستو حدیث د محمد ابن فضيل نبي غریب شوی دی دا لومبي راوي دلته کې دی بدلی ورته یو ځای کې حضرت مسدد ابن مسرهد رضی الله عنه هغه ولا راوي ګرځول دی
او دلته کې ورله احمد ابن اشکاب کو د امام بخاری درې استادان دي احمد محمد او بل دی څه ورته ویل کېږي یو احمد یو علي دی نو او د دواړو علي ابن اشکاب محمد ابن اشکاب احمد ابن اشکاب نو حافظ ابن حجر لیکلي ظاهر کې خدا معلومیږي لکه درې واړه رونه وایي دا درې واړه د یو بل نه جدا جدا دي نه د کلیم یو نه دی او معرفت وی لا معرفت بینهم هغه نه پس د محمد ابن فضیل ابن غزوان دنه حدیث رستو غریب شوی دی ځکه دې متفرد دی عمرم متفرد دی ابو ذر متفرد دی ابو هريره سره یو راویه بل شته چې هغه نقل کوي نو بعض حضرات وای د صحیح حدیث لپاره شرط ګرځي چې دا به کم از کم عزیزي نو حافظ په شرح نخبه کې په غیرت کړی دی وی دا صحیح بخاری لومبه حدیث اخیری په دغه علماء رد دی لومبه د نیت حدیث هم غریب دی او دام غریب دی صحیح غریب کې دی شي عن ابي هريره رضي الله عنه حالات ما رواتو بیان کړی دي قال فرمای چې قال النبي صلى الله عليه وسلم الکه دا لومبه قال ګوري راوی تراجه دی ښا بعض مولیان خطا کیږي هغه چې حدیث وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الکه دا دوه قال ولي وی دا دوه قال به الوی چې مخکې راوی وی عن ابي هريره نو قال هغه ته زمين راځي شو او دا دویم قال فاعل نبی عليه السلام لکه بعض واعظان چې تقریقی د قران شریف په یاد وی او کما قال الکه قران شریف په یاد کې شک دي سر چې ته پکې او کما قال وی دا خو هغه ځای کې خلک وی چې الفاظو کې شکی چې هذا ما قال النبي او هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نو بعض واعظ دغه چې د قران شریف په یاد وی ورپسې وی او کما قال خیال کوي ګوره لکه مولیان فی هم نه شرموي اوس خو تاسو الحمدلله مولیان فی پټکیم په سرو تړل یو دوه خبرې تاسو تم کوم نو فرمایي سم چې کلمتان دوه خبرې دي حبیبتان للرحمن رحمن ته محبوب دي کلمتان تسنیه د کلمتون ده د کلمه غ نحوی معنا بناخلو ما وضع عمل معنا مفردين د کلمه نه دلته کې مراد ما يتكلم به جمله په جمله اطلاق کېږي دو خبرې دي تمت کلمه ربک صدقا وعدلا یا لا مبدل لکلماته یا کلمه شهادت چې مونږ وایو حبیبتان للرحمن محبوب دی رحمان تا یو سوال حافظم لیکلی دی علامه عینم لیکلی دی چې دا حبیب فعیل چې کله واقع شي نو دا د مذکر او دغه مؤنث دواړو سره لفظ د مفرد مستعملیږي لفظ د مذکر مستعملیږي باید چې حبیبان ویلې حبیبتان ویلې نو حافظ بیا خپل جواب کړی دی وی دا قاعده وجوبی نه ده دا جایزه ده تعالی جایز دي که حبیبان او که حبیبتان هما یو کتاب کې ولیدل غالبا قسطلانی کې چې هغه وایي چې دا قاعده هغه وخت کې ده چې دا فعیل په معنا د مفعول مفرد مستعمل شي نو دا ال بیا د مؤنث او مذکر سره یو شان مستعملیږي او دا وی مثنا دی او سجا هم برابر شي نو ال الرحمن دا الله په دې لفظ د رحمان صفت استعمال شو ولی وی دې کې اشاره ته چې دا دومره ورکوټه کلمه او په دې کې دومره لوی اجر او انعام دی د دې مقتضی صرف د الله رحمت دی خفیفتان علی اللسان فجب ثانی دی ولی ثانی دی مبنی پکې نشتا معرب پکې غیر منصرف پکې نشتا فعل پکې نشتا او اغا مستجرات غدائره مستجرات الى العلا تنافر د کلمات ولا نشتا یا اغا قریب المخرج حروف ترکتها څنګه دي تاكل الها ها اپکې نشتا قبر حرب بمكان قفر اغا سخت الفاظ پکې نشتا ثقيلتان في الميزان او پتل کې درنی دي خفیفتان اصل کې سهلتان پکارو ځکه خفت بیا د جواهرو او د مادیاتو سره تعلق لري په جبه کې کوم شی ثاني کې سهل وي سهل د استعاره ده د سهولت ادا بسهولت اللسان تشبیه ورکی د هغه سیس سره چې هغه ما یو سړی وړي ما يحمله رجل او په هغه باندې خفیف وي ثقيلتان في الميزان تلک درنی دي ولی الله ته محبوب دي ځکه د الله صفاتونه دي او چې ګلز ګلز زور ورکو جنور راشي نو بیا لګلی شو خفیفتان علی اللسان ولی په جبه آسانی دی وجه میوي الله ته محبوب ولی دی ځکه دا د الله جمیع صفات الله مستلزم دي چې دا دوه کلمې دی داسې شو لکه چې د الله هغه اوصاف چې رسول الله او الله ځان رسول الله مبارک والله ځان له ثابت کړی دی حضور پاک ولا ثابت کړی دی ټول له استجماع ده او تلک درنی دی ولی الله تخوخی دی نو تلک درنی شوی یو دی سبحان الله وبحمده او بل سبحان الله العظیم رکوټ اعتراض پکېږي چې لکه مخکې کلمتان تسنیه دلته خو جمله یو ذکر شو نه دی کې به و مقدر کو وسبحان الله العظیم او سبحان کې خو قاضی سلم کې بتاسو مباحث اوریدلې وي سلم کې بمویلی او قاضی پته نشته چې وفاق سره د خدای خو کې چې چل به وسره کړي ابم بیغمه کړي سبحان الله نو دې کې لوی چې دا اسم مصدر دی او عالم مصدر دی او کدا مصدر دی
نو بعض علماء نه دا چې دا علم مصدر دی بیا په سوال لري چې اضافت ولې شوی وی نه دا علم د معنا د پاره دی علم ذات علم شخص نه دی علم جنس ته اضافت وی کیږي او راجح دا دی چې لکه دا اسم مصدر دی څوک ورته مصدر هم وی هغه فرق د مصدر او اسم مصدر منځ کې تاسو کړی دی مفعول مطلق دی منصوب دی پنصب حکایی سره او عامل محذوف دی حسب وجوبی سره سبحت الله سبحانا اضافت مفعول به ته شوی دی او حاصل معنا به حکم چې الله د هر عیب نه پاک دی خپل معنا نه ده الله د هر عیب نه پاک دی الله کې هیڅ قسم عیب نشته دی دا خدای چې دیلم چې لیسه به جوهر نه دی جسم نه دی او د کیږي نه خوب نه ورځي ستړي کیږي نه مرګ ولا نه راځي چې کوم اوصاف د الله په شان کې نقصان پیدا کوي دا غي نه الله پاک منزه او مبرر دی وبحمد عطف الجمله على الجمله احمده بحمده یا حال کونی متلبسا بحمده دواړه ویل شي او حمد د الله غ صفات کمال الله له ثابت اول الله قصد التعظیم تبجیل تا پکې ټکی لگاول دي ثنا باللسان بهر کې حمد سمانا چې څومره کلی صفات دي الله لا مناسب دي چې مونږه الله لا ثابت کو لکه الله پاک چې دی قادر مطلق دی اوریدون کې دی په طریقه هر ځای لیدون کې دی علم کامل لري قدرت کامله لري جمیل دی ان الله جمیل يحب الجمال بیا وی سبحان الله العظیم دا علماء لیکي چې سبحان مقدم کا وی تخلیه ده پکې او مکرر کا ډېری وجې لیکي درې وجې دي خو مختصره وجه دا ده چې دا سبحان مستلزم دی تسبیح حمد لره ولی که الله منزه نشي د عیوبنا نو دا خود الله په شان کې نقصان پیدا شي نو صفت کمال بس خدای له ثابت ہے دا خدای صفت کمال دقه چې الله د هر عیب نه منزه او مبرر دی عظیم دو معنی کې عظمت د ذات او عظمت د صفاتو بس ما په خیال پدې به اکتفا کو صرف دومره ووایم چې خبره مقدم کړی دی متول تشویقا چې سامع تشویق پیدا شي ثلاثه تهجو څنګه دی تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى ابو اسحاق والقمر تشویقا قال خبر مقدم شي چې خبر وګدي شوق مبتدا ته پیدا شي نو دا شوق پیدا کوي مبتدا ته مبتدا مؤخره کړی دا تشویقا چې ګوره دوه خبرې دي ډېرې نه دي او الله ته محبوب دي نو چې الله ته محبوب دي وایا او په جبه اساني دي ګراني نه دي ولې نه او تلکه درنی دي لوی فائدہ لري نو ولې دا دوه کلمې نه د عوامو د پاره صرف یو خبره کوم د مارونو تاسو ټولو ته معلومه ده دا علما لیکي وی دا د راغلي عذاب د نجات ذریعہ ده زه نن سبا ګورې هر سړی په عذاب کې ککړ دی په چا یو قسم او چا په بل نو تاسو ته د راغلي عذاب نه د نجات بهترینه نسخه ښیم هغه دغه د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او دلیل په سوی وی حضرت یونس علیه السلام چې کله د کب ګیډې ته ورسېد نو د تسبیحات به د بسوی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا تسبیحات نو حاملین د عرش کوم فرشتي دي اغي الله ته وی الله یو اواز اخویله يسعد الكلم الطيب الله تخيجي وی اواز راځي خو ډیر د بکس انسان اواز دی لکه چا چې مرینه سوک نیولی او دې تا ته چغې وی او تسبیحات وی ډېر لري ځای نه راځي الله ورته وی دا یو بندر زما یونس او ما په د کب په ګېډه کې قیدي کړی دی او دې وخت کې کب د دریاب اوم دریاب ویخ کې د خټې د پاسه پروت دی او دې لګیا زما تسبیح وی نو هغې فرشتو الله ته درخواست وکړه پروردګاره معافی کا دا الله پکې حکمتونه نو الله د کب ته حکم وکړه بارې راوغورځو نو قرآن شریف کې الله څه وایي مقصودي ټکې درته وایم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون که دا تسبیح نه وی نو تر قیامته پورې به د کب په دې ګېډه کې دې چکر به یې لګاو هغه نقطه به پرېږدو چې قیامته پورې هلکه اسانه شوه دا الله په دې قادر د کب له به قیامته پورې جون ورکړي او دله به م ورکړي تاویلات پکې اډو کوو خو که چرته بالفرض دا تسبیح یې نه وي قیامته پورې به د کب په ګېډه کې اوس ګوره الله دا ونه وي چې لولا انه کان من النبیین لولا انه کان من المرسلین لولا انه کان من المستغفرین لولا انه كان من التوابين لولا انه كان من الباكين لولا انه كان من المتضرعين الى الله لولا انه كان من النائبين الى ده نوي لولا انه كان من المسبحين پتہ ولګی د چې علت د نجات تسبیح د باری تعالی نو چې څوک تسبیح د الله ډیر وای نو راغلی عذاب به خدای ختمي
دا نقطه ذهن کې واچوي. او بل دا امام بخاری اخر کې دا حدیث راوړی دی د پاره چې کوم مجلس کې انسان وخت تیر کی چا نه غیبت وشي چا نه بل څه غلطي وشي او اخره کې تسبیح وایي د مجلس کفاره ګرځي. بهر کې څه جلکې مې درته ووي زما زړه کې چې کوم څه پراتو ناظم صاحب ته وویل ګورې 2 غنټې ټیم به ماله راکې 2 غنټې به په دې تېرېږي. خو بل اختصار مې د دې موسم په حواله د خپلې خبرې ختمې کړلې او صرف دې طالبانو ته یو 2 خبرې عرض کوم 2 خبرې عرض کوم طالبانو ته. دا زما طالبانو ته دا خبرې دي نو تاسو دا مهرباني وکړئ دغه 2-3 خبرې طالبانو ته عرض کومه نو دې باندې تاسو به یو پوټې تنګېږئ نه ځکه دا زما طالبان دي د مارونه دي لکه دا تصویرونه هم موږ بند کړي دي. نو دا یو څو خبرې تاسو طالبانو ته ویم. طالب علمانو ستاسو په سر باندې موږ پټکي کېښودل. تاسو نن خوشحاله یې هلکه خوشحاله یې که او موږ هم خوشحاله یو په دې چې موږ تاسو ته پټکي په سر کړل او تاسو الحمدلله عالمان جوړ شوې. دا زموږ په تاسو اعتماد دی. نن مدرسې په تاسو اعتماد وکړو چې تاسو نن عالمان یې او چې دا څومره 8 کاله په زده کړله نو دا 8 کالو خواري یا 9 کالو خواري تاسو ردې جوګه یې چې اوس امت ته دا دین ورسوي. او زما ورور شیخ صاحب هم یو نقطه وي او دیم درته ویم دا پټکي ظاهر کې خو یو حسن دی یو ډول دی د پیغمبر سنت دی لیکن په حقیقت کې موږ د خپل سر نه څه ناسه یو بوج کوز کا ستا په سر هم کېښود. موږ د خپلو استادانو پټکي په سر کړي مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله دا کوړي او مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله هغوی پټکي په سر کړي لږ زموږ بوج سپک شو یو پوټی غوندې موږ نن هغه بوج د خپل سر نه کوز کو او ستاسو په سر هم کېښود. اوس به تاسو څه کوئ ستاسو یو ډیوټي به شروع شي د نن نه پس خوب ختم ستاسو یو ډیوټي ستاسو شروع شوه. ډیوټي دا چې دا کوم دین هم زده کو دا به اوس امت ته رسول غواړئ دا به تاسو دا احادیث مبارک امت ته رسوئ او په کومه طریقه به رسوئ ادعو علی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. تاسو ار یو طالب العلم چې خپل وطن ته لاړ شي مهرباني به کوئ جنگ و جدال به نه کوئ. نو محتمم صاحب او مولانا صاحب هم ته دا خبرې وکړئ جنگ و جدال به نه کوئ جګړې به نه کوئ او په ډېر اطمینان به د دین خدمت کوئ. ستاسو واسطه به چا سره راځي ستاسو واسطه به په خپلو علاقو کې د خپلو سپینګیرو علماو سره راځي. هغه مشران چې څوک 10 کاله فارغ شوي دي مخکې ستانه سینیر دي ستانه څوک 20 کاله مخکې فارغ دي څوک 50 کاله مخکې فارغ دي هغه سپینګیرو علماو سره به ستاسو واسطه راځي. نو هسې نه چې هغه یو مسله وکړي او ته سبا لوډ سپیکر ته وخېږې او ته وایې چې ها دا ما د توتانو پاڼې ویلې دي او ما د کدو پاڼې ویلې دي او دا بوډا سپینګیري په څه پوهېږي او دنه هر څه هېر شوي دي. پام کوه دا خبره ونه کړي قطعا و یقینا چې وی غوښه اوس ودي د پیتې نه غوښه ده غوښه چې اوس ودي پیتې نه ښه ده چې که ته ډېر هم بانګونه ووایې که نه او ډېر هم سر اوچت اوچت کې قسم دی که د هغه سپینګیري ملا د خپې نوک ته هم رسېږي هغه ستا نه رسول الله ته نږدې دی ته د هغه نه 30 کاله د رسول الله نه لرې 40 کاله د هغه نه رسول ته خو زه تکړه یم او ما نوي کتابونه وي د هغه تجربه شته د هغه استادان ستا نه خو تکړه تېر شوي دي ته خو مونږ غوندې ناپویو نه سبق ویلی دی هغه د غورغشتو باباجي نه سبق ویلی دی هغه د مولانا عبدالحق صاحب نه سبق ویلی دی هغه د خپلو اکابرو نه سبق ویلی دی ستا واسطه ده نه هغه واسطه مضبوطه ده ستا سند نازل دی د هغه عالي دی. نو پام کوئ د علاقې مشرانو علماو سره جګړه جوړې نه کړئ که یو مسله د هغه د خولې نه داسې وته چې بالیقین د شریعت ستا د ذهن کې چې کم سوچ چې د هغې مخالفه وه نو د هغې اسان علاج دی وله کور ته لاړ شه او یا ته ځان پرې کوه یا پوه که او یا څه وکړه ډوډۍ وله وکړه رای وله چې کتاب ورته وښایه چې دا کتاب دی صاحب دی خو دا مسله داسې لیکلې مولانا صاحب تاسو داسې کړې ده په طریقه ضد کې به ګوره بغض حسد معمولی په پټو پټو خبرو مونږ یو بل سره جګړې جوړې کړې دا پټې پټې خبرې مونږ مخکې کړې دي خیرات شته او خیرات نشته او سخات شته او سخات نشته او فلانکې شته او فلانکې نشته دا وړې وړې جزیات مونږ راټینګ کړي دي او هغې د وجې نه څومره په کبایرو کې مونږ مبتلا یو. یو کبیره څه ده چې مولا سره په اختلاف شو بغض پیدا شو هلکه بغض کبیره ده که نه ده حسد یو بل سره پیدا شي کبیره ده که نه ده غیبت د یو بل پیدا شي کبیره ده که نه ده په مولا بدګماني د خلکو راولې چې دا پسې پوهېږي کبیره ده که نه ده او بیا ورپسې وروسته بدې ردې ویل
او خلق بے اعتماد او جګړه جوړول اکثر قتل و قتال تم خبر ورسی نو ثواب دیو ګټه کم وخت عذاب دیو ګټه ذهن کې واچوي جګړه به نه کوي مباحثه مناظرې به قطعا نه کوي د مباحثو مناظرو ځای نشته دا نه چې خو چې څنګه مفتي صاحب درته وي د خپل علماو سره مشوره وکړه چې دلته اوس خبره د بحث او د مناظرې راځي زه وکم کو نه کم اجازه دې درکړه بیا وکړه اجازه در نه کم مه کوه بعضې خبره په مباحثه او په مناظره زیاتېږي او بعضې پې ختمېږي نو مباحثه او مناظره ما ته وګوره مونږ لوی خلک یو کو زمونږ ائمه لوی خلک دي ائمه امام شافعي رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر خوا کې هغه ځای کې چې کوم دی د هغه قبر د مونځ کوي نه رفع الیدین وکړو نه امین بالجهر وی نو شاګردانو یې تپوس وکړو وی د قبر والا نه ویرېدې وی نه یېرېدلې ته نه یم خو د ده په خوا کې چې د ده په مذهب عمل ونه کم ماله حیا راځي اختلاف لله امام مالک صاحب مدینه منوره کې دی او قاضي ابو یوسف دا لاړ مدینه شریفې ته د هارون الرشید سره نو قاضي ابو یوسف تپوس وکړ امام مالک نه وی صاحب سجده سهو قبل السلام ده که بعد السلام امام مالک صاحب مذهب دا دی که مونځ کې زیاتي وشي الدال بالدال والقاف بالقاف سره تعبیر ته کېږي زیاتي وشي په مانځه کې نو بعد السلام به کې لکه 15 رکعات وکړل شپږ وکړل او که نقصان وشو لکه قضاوله یې پرېښوده نو قبل السلام به که زیادت ہے کہ بعد السلام کا نقصان ہے کہ قبل السلام امام ابو یوسف تے تپوسو کو وی حضرت کے دواړو شو بیا بسی لکه قیداول هم پرې خوده او سجده هم یو رکعت کې درې وکړې مثلا که دواړو شو بیا بسی نو امام مالک سره جواب نو چپ شو نو چې چپ شو نو ما حضره فی المسجد څومره وزیران دي ټول وخندل خبرې پورې چې امام مالک چپ شو نو څه چل کوي امام مالک څه وایي غوسه کېږي نه مجلس نه پرېږدي هلک په غوږونو درونو چې د خلکو ته وکتل چې وی خندل وی دا ولې وی دا تاسو چې ما پورې وخندل وی دا سزا د هغه چا ده چې دې بوډاو هلکانو سره باسونه کوي زه بوډا یم ابو یوسف خون ابو یوسف ورته څه وایي وی نه حضرت داسې نه ده زما د قسم په خدای وي زما د قسم په الله چې ما غوندې په زرګاو ځوانان یو ځای شي ستا نوک ته هم نه رسېږي تعالی الله کوم مقام درکړی دا د دې علماو اختلافاتو یو خو امام شافعي د امام صاحب سره څومره مسایلو کې اختلاف لري بل خو امام محمد د امام شافعي استاد دی دا موطا د امام محمد هغه چا نه لیکلی دی امام مالک نه لیکلی دی اوس پورې لګیا ده په درسونو کې ویل کېږي نو خدای دپاره اختلاف د امت رحمت هغه طریقې سره خپل اختلاف وګرځوئ یو بل سره جګړې بغض حسد کافر او دا کافر دی او دا مشرک دی دی الفاظو دی فتوو نه ځان ساته د دین صحیح طریقې سره خدمت وکړه ناپویه کا جګړې مه جوړوه په وطن کې او په ملک کې دا د مسلمان د اختلاف وخت نه دی نن 52 ملکونه مسلمان ته یو دي او ته په خپل منځ کې خدای دی یو رسول دی یو قرآن دی یو شریعت یو اسلام یو او ټول ځان د اهل سنت والجماعت دغه ګڼي د دایرې دننه ګڼي نو ولې اختلاف کې پیغمبر دې له راغلی چې ډلې بادي دې جوړې کړي پیغمبر دې له راغلی چې په یو نقطه ټول امت یو ځای کړي مهرباني وکړئ په یو نقطه ټول مسلمانان یو ځای شي او که څه مسلکي پوټینې اختلاف وي نو وي به خپل کار به کوي اختلافات مه جوړوئ بدقسمتی نه یو 4-5 کسان د ډلې نه جدا شي ټانګه پارټي ورته وي ټانګه پارټي رکشه کې دا څه ورته وي لکه دا لاره چې دی چینچي ورته وایي چینچی کې به 5-6 کسان ناست دي او اختلاف به جوړ کړي او چې ته ورته اتفاق وکړه وي دا مولیان اتفاق نه کوي که نه موږ سره د یو ځای شي که نه او لکه دا دومره په زرګونه خلک تا سره چینچی کې راځي ته دې چینچی نه پوښه او ما سره دې بس ته راوخېجه که نه نو هر سړی وي اتفاق دې ته وایي چې ما سره اتفاق وکړه نو ته چینچی کې ناست دی نو چینچی باندې چې بچرجان کښېنوم نو اوړي به که به نه اوړي چینچی ته دې زه خېجولی شم غټ بس کې کېنه موږ هم در سره پکې یو ځای کېنو نو د مارونو خبره دا ده کوشش کوئ چې کم ید الله علی الجماعه پوهېږئ که نه ید الله علی الجماعه من شذ فی النار عقایدو کې نار محبت شو او په اعمالو کې نو نار غیر محبت خو نار خو دی د مارونو الحمدلله زموږ د علوم جامعه نعمانیه د اهل سنت والجماعت تمستق علماء دیوبند سره تعلق لري مشر محتمم صاحب حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمه الله د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه شاګردو او زمون د دې والد صاحب محترم حضرت مولانا روح الله صاحب شیخ العزیز مولانا روح الله صاحب رحمه الله دا علامه محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله دا غوی شاګردو
او دا هغه مدرسه ده چې اکابر د امت شیخ الحدیث مولانا سنجان صاحب، مولانا عبدالرؤف صاحب، مولانا مغفور الله صاحب، داسې اکابر د مدرسه کې وخت په وخت پاتې شوي دي او الحمدلله مونږ په دې ډېر خوشحال یو. زما یو دوست دلته مردان نه راغلی دی عبدالصمد صاحب، په لار راتلو څه خبره مې ورته کوله، د طالبانو د لنګر ذکر راغی. نو ما چې لکه زمونږ طالبان خو داسې عجیبه ژوند تېروي چې دوی ته په مدرسه کې چای نه میلاویږي، چای نه میلاویږي مدرسه کې، ډوډۍ سهار نه میلاویږي، د غرمې یو دوه روټۍ میلاویږي، هغه هم څه د مدرسې د بضاعت مدرسه خو جاګیر نه لري که نه، څه مختصره غوندې ډوډۍ او د دې الوګان خړ دا پکې پراتی او سهار چای. دوی چای نه څکي مینا، دوی څه چای څکي؟ یو ځل یو طالب ته مې چای راوړه سهار وختي، چای چې راوړه د ګوړې پخ کړې وه ګوړه او پکې پیم نو او څه ګډه وډه وه، چای هم پکې سمه نه وه. هلکه تاسو دا څکئ، مونږ دا څکو، دا چای څکو. دغې نیمه پیالې چای د ګوړې او دغې ټوکړو زه هسې کله کله چکر لګوم. یو جومات ته لاړم، طالبانو ته مې ډوډۍ راوړی، هغوی منډې کړې ورغه چر نه 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 مې دا د وظیفې د سره خورم، دې له راغلیم چې د وظیفې دا ډوډۍ. وی یاره جي ته مونږ ته لږ صبر وکړه، بازار نه کباب راوړم. یو وی پلانکې شی مې ګوره که دې راوړه نه یې خورم، راغلی دی لیم چې ستا د وظیفې ډوډۍ خورم. نو چې هغه د وظیفې کاسې ته کېناستم نو الون پکې لامبو والا الون پکې د الون او علاوه پکې خویند کچالون پروتو، مې دا بل نعمت خویند کچالون پکې او چې نوړی مې ور دننه کړه نو پکې دالم د کبانو په شکل په کونډه کې راووتل، دننه پکې دالم پراتو او دالو سره پکې مسورم پراتو، مسورم پکې او صاحب تور باټینګن او تور باټینګن د وردې سره الوګان د وردې سره. نو مونږ هلته په وړه دوره کې به دغه سموسې پخولې هغه هلکانو، نو هلکان خو ډېر طالبانو، نو سموسې پخولې، نو ما ته هغه طالبانو یاره دې سموسو والا ته ووایه دې پکې لوګان اچوي او پوستکي ته نه لر کوي. نو ما هغه هلک راوغوښتم، هلکه دا لوګان نه پوستکي لر کوه. ما ته مولوي صاحب دا خو 2.5 زره طالبان دي، نو وایي زه وله دا لوګان د وردې سره پخوم. نو هغې کې هغه باټینګن د وردې سره پراتو. اوهو هغه ترکاري چې ما اوچته کړه او ما خولې له یوړه نو بې اختیاره زما د سترګو نه اوښکې وبهېدلې. الله دا ډوډۍ، دا ګډه وډه ډوډۍ، دا ګډه وډه ترکاري، دا زما طالب یو کال خوري، زما طالب دا ډوډۍ خوړه یو کال په جومات کې. نو چې دا ډوډۍ خوري نو دې نه معلومیږي چې دې طالب کې اخلاص دی. ګنې داسې مدرسې په پاکستان کې شته چې هغوی د ګډانو غوښې ورکوي، ما ته پته ده، دا ما سره استادان دلته ناست دي، د ګډانو غوښې ورکوي، سهار چای سره پراټه م ورکوي. داسې مدرسې په پاکستان کې شته چې هغوی چینی م ورکوي، داسې هم شته چې هغوی جامې جوړې م ورکوي، داسې هم شته چې هغوی مکلفه ډوډۍ ورکوي. لیکن دلته طالبان چې راځي دا اخلاص والا طالبان، دعوې سره وایم چې د اخلاص والا طالبان. یو کال چای نشته او بې چایه دوی وخت تېر کړ. من خو تا فارسی باران خوی چای ناخورده جنگ نمی شود، بے چایو او پا وظیفه ډوډۍ او بیا تور او چاته رسی او چاته نه رسیږي او څه وخت ډوډۍ د وظیفې راټولېږي. الله مونږ چې کور ته لاړ شو دې دی نه 12 بجې وي او ډوډۍ کې لږ تاخیر په ښځو غوبل جوړ کړي، ناوخته شو وږي یو او طالب ماشوم چڼې ګرځي یو کور او بل کور، نو 2:30 بجې ډوډۍ غونډه کې نو طالبان هغه ټوکړې خوري. د دارالعلوم دیوبند نه چې کم خلق اوتلی هغه یاد د دارالعلوم نعمانیه طالبانو تازه کو. الحمدلله دارالعلوم دیوبند کې باباجي د مون خبره کوله، وی هغه خط ولیکه استفتاء ولیکله طالبانو مفتی صاحب ته چې دارالعلوم دیوبند په دې ترکارۍ او دس جایز دی او که جایز دی. استفتاء ولیکله او جواب څه ورکو څه هغه جواب کې ولیکل چې چونکې مرچکې پکې دی خوند یې بدل دی او دس جایز نه دی. تپوس یې وکړو وی په دې کې څومره دال اچوئ؟ وی په یو دیګ کې 1 لپه اچوم. وی 2 لپې پکې اچوه. یو دیګ کې 2 لپو دالو شیخ الهند شاگرد مدني جوړ کړی دی، 1 لپې دالو مولانا ادریس کان دهلوي جوړ کړی دی، 1 لپې دال په یو دیګ کې مولانا عبدالحق صاحب جوړ کړی دی، 1 لپې دالو مولانا احمد علی لاهوري جوړ کړی دی، 1 لپې دالو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه جوړ کړی دی. څومره چې ډوډۍ کمی او څومره ګډه وډه یو چای پکې نی، اخلاص راغی، مخلص سره الله مدد کوي. نو انشاءالله ما ته خپل طالبان معلوم دي د مدرسې، الحمدلله تاسو نه به خدای د دین کار دی. ستاسو دوره مخکې درته وایم مقبوله ده،
الحمدلله ستاسو سبقونه مخکې درته ویم مقبول دي دعوی سره درته ویم حالات قرینه دال ده حالاتو په تناظر کې درته ویم چې مقبول دي انشاءالله ډوډۍ نشته ته دلته دورې له راځې چې نشته دلته دورې له راځې او بیا بله خبره دلته نیوکې هم شروع دي دا ونیسه الحمدلله زمونږ طالب علمانو ښکلی وخت تېر کو د اصولو مطابق وخت تېر کو د قانون پاسداري هم زمونږ طالبانو مدرسې کړې تر اوسه پورې روانه خبره ده ما ته معلوم دی چې د ده والد صاحب د دې مفتي صاحب والد صاحب ما ته داسې و لکه د تر په شان دی ما بېګانه بله شپه په خوب کې لیدلې خو رانه اوس خوب پوره یاد نه یېر دی رانه ما ته معلوم دی داسې جامې به وي استري به یې نه وه یو پنسه به یې راښکلی شي او بله به اوچته وه او رسید بک به ورسره او کوسه په کوسه به په چندو پسې ګرځېده تاسو ته پته شته په څومره محنت دا جوړه شوې ده دې کې هغه وخت هم ماته یاد دی چې دلته پوړونه به پراتو دا 2 درسګاهانې به هغې سر نه هغه سره پورې لنټر نو هغه وخت ماته یاد دی بنیاد په اخلاص الحمدلله تاسو له به خدای پاک علم درکو هېڅ فکر چې ونه کې د مال او د دولت او د تمې او د لالچ نه به ځان مبرا کې تاسو هدایاتو کې دا درته ویم د پیسې او د لالچ تمه به نه کوئ انشاءالله روزي د الله په لاس کې ده عزت د الله په لاس کې ده بهر کې فخر کې یو خبره درته کومه ټولو ملګرو ته زموږ دا مدرسه تاسو ته معلومه ده الحمدلله څه د پاسه 400 هلکان چې په دې کې کم و بیش 400 د دورې حدیث دي او 15 پکې دا تخصص دي او دغسې پکې څه دا حفظ هم دي د مدرسې نه الحمدلله فارغ تاسو ته پته چې زموږ د دې مدرسې هېڅ قسمه ظاهري مدن نشته بلکې مفتی صاحب باندې ما پابندي لګولې پروس کال او سخت کال مې ته به ټول کال درس به کې ښکلي ملای عالمې درس کې چندې به نه غواړې رمضان کې زه بیا په شعبان کې کله چندې غواړې نو خو غواړه خو کال کې به چا پسې چندو پسې نه ګرځې بس که وي به وکني نه به که نه ډوډۍ شته نو هم به وي او که ډوډۍ نه شوه بیا به لګیا زما د سره دا خپل طرف نه لازمه ده انشاءالله العزیز چې موږ به د نیسم نه غواړو نور استادان مم څه نه غواړي که و کني د خدای د دین خدمت دی کوو به خو دا مو په الله بروسه ده چې موږ به خدای نار نه پرېږدي سپي خدای نار پرې نه ښودل پیشوګان خدای نار پرې نه ښودل ماران خدای نار پرې نه ښودل نو موږ به څنګه خدای نار پرېږدي موږ له به خدای ښه روزي راکوي او راکړه الحمدلله نو د دې هېڅ ظاهري اسباب نشته بلکل نشته او تاسو ته پته ده چې دا بچي دا چې کوم ماته مخکې ناست دي دا ګلونه دا بچي دا په دقه ټوکړو باندې د دې وخت تېرېږي د استادانو تنخوا ده د بجلی بل دی د ګیس بل دی او ډېره ګټه زمونږ خرچه ده لکاو کې زمونږ خرچه روانه ده لکاو کې خرچه روانه نو تاسو ټولو نه دا درخواست دی چې څومره ملګري که دې طرف ته یو که پورې غاړئ دعا نه پس به یا دعا نه مخکې دعا نه پس چې څومره ملګري یې نو تاسو ټول به په اخلاص ته دې مدرسې سره مدد کوئ